په غزني، کابل، پکتیا، لوګر، بغلان، فاریاب، پروان او غور ولایتونو کې پر 43 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 559 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 460 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کونړ ولایت کې د 2 کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمني حل او پای ته ورسېده. د اجراءاتو ارزونې او ظرفیت لوړونې ریاست لخوا د 8 ولایتونو اړوند محاکمو اداري کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 6 ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د کابل ولایت ښاري ابتدایي محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 950 دوسیو ته رسېدنه کړې. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالي ریاست اړوند مدني دیوان د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 409 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالي ریاست اړوند تجارتي دیوان د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 48 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 3938 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 6345 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت اړوند محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4 مروبه کې 3522 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 3592 وثیقې اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1006 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 488 وثایق هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 518 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 302 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 284 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 116 وثیقې هم اجرا کړي دي.